चाकवलचे माकवल चाकवलचे माकवल चाकवलचे माकवल चाकवलचे माकवल चाकवलचे माकवल गिरचा बिरदा मुनदी गिरशुम दवाजारुना सिंहार जालू नदी गिरशुम दवाजारुना आओ गिरशुम दवाजारुना चाकवलचे माकवल चाकवलचे माकवल चाकवलचे माकवल चाकवलचे माकवल गिरचा बिरदा मुनदी गिरशुम दवाजारुना सिंहार जालू नदी गिरशुम दवाजारुना आओ गिरशुम दवाजारुना चाकवलचे माकवल 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 Watch, Mar. Raja, zachaliga. Maram na pishani. Ush. Ush. Oh, Cobra! Snake! Mar करते क्यों? सेब तो बहुत है किलो का चिपदिले तो मिला जोड़ो करा तो मार लगे को तो लगा चिमार लगे ना राकलो करा तो मारियो यो नारी ओ पपंजे पला तू चलो बा मार ओ म्याओ दादा पिछो दादा सेब ओ कम वक्ता दागू सबंदा का तोरा पिशो तू यारोलो Bukan kan ada yang hukum kena. Serol tante. Raja come sini. Minma. Shanio. Shania cha tawale sako rano na tukido dama kare jo sku para kare Shania Wali Data sama apa sih mandewa है? Wali पीछे चले चाहिए दासे टूपुने में Oh, das penayam से चले brother. ना नो बे टूपुने वाले तो को पके लकदागा लते में Brother, that's jogging come. जोका मको दासे के जोका मको जोका खोटे खतरनाक शेरे तो पखते बने बार के बोलो रदा चलो कने दशपी दासे जंग दे लगा पूरी ना मेखे पूरी जोका लियो शे वकना न सर से रापा सुगुरु चिनु गुरु है जोके न मेखे जोड़ो द मेखे सरमन लाने तश सरमन पस मके बताओ Zama मतलब है jogging मतलब वर्जस come. वर्जस वाले के वर्जस Brother, वर्जस बढ़ाने दा पावर ढेर जरूरी है. ना वाली जरूरी वाली दे Brother, fitness दा पावर. ना फिटनेस से चाहिए फिटनेस Fit, tapera brother, zaba tapa flat के पोई come. Raja से आउरिस्टा. Start कोटा में start तरफा letter. यानी start कैरियर खत लगा लाइट है. انا اخرات خطي ولي دي ليغلو اخرات خط Brother, start कैरियर में लिखा लाइट है. और द डेजी एड्रेस में मार्क है. कोई बेफिक क्रश है. نا ولي بيفكر شيء ولي بيفكر شيء Data سر باوته به. ما تا خو complete شاک دای. چستا دماغي حالت ټیک نه دای. ها دماغ خو خراب دی مکمل دي څنګه دماغ خراب دی چې سر وخت خلک منځونه کوي او ته منډي ټوپونه دا څه کوي تا صبر وکړه برادر. زه د بریکفاست تنظیم کوم. انا فهم کو بریک دی فیل دی نو د بریک تنظیم وکړه ته داسې منډي نیر ته گزار نشي دا څه کوي تا پرېږده برادر راځه ما پسې. دا څه لیونه دی مکمل لیونه دی ښه برادر سبا بچه हमारे पास है. हमारे सारा जॉगिंग है. ها دا اردلی څوک دی او ټوکې ور سره ولیکو دا جوکه ور سره ولیکو حساب زه د قانون مطابق دنه راتلی شم بغیر قانون راتلی شي دنه برادر کم کم نه دی په ټول پوره دی نو دا دې لپاره د شوم کنه چې ما د پلیټ کې تاسو ته تکلیف مکلیف ونیشته کنه نه برادر مانګه راته ډېر ویزه یو. زه خو د اکبر صاحب په اډه باندې ته راغلی یم کنه ما که تاسو ته تکلیف مکلیف وي نو زه حاضر یم کنه حاضر یم برادر تا څه کوې؟ په تا چلو شو. جوکه کوم دا باندې موسیقي یا سره شو کنه ځکه ګډي کنه موسیقي سره ګډي کې اصلي پیو کو د قانون مطابق تا خبره ده تا برا پلاس کې تا میوزیشن ده او کنه بالکل قانون مطابق کنه ځکه
تا بریکفاست دلته څه انتظام دی پروپوزیشن دی پوزیشن بالکل درست دی ما له ناشتې انتظام کړی که نه نو نن تاسو زما په ناشته کې مېلمانه یې هم د قانون مطابق اوکی انټرپریټر او که نه تھینکس تھینک یو شمشاد خان اورې که نه زوی مې مېلمه سره ښار ته تللی دی زما په خیال ښه په مزو کې دی دا چیټۍ رالېږلې ده چې زوی دې راته ولودي رورا مېلمه زوی مې ویلی چې په ښار کې به څه کاروبار شروع کړو نو ځکه یې دا چټۍ رالېږلې ده واخله زوی مې په اتم کې دی خو د خدای پاک فضل دی داسې انګریزي وایي لکه اوګستنډا چې ټانټې جوړي نو تا ته تللی دی که نه لیک به نی ځکه خو مې ستا زوی ته چیټۍ لوستلو دپاره وایي ما زویه دا چیټۍ ورته ولوله خو که مری دې وچېږي نو بونه ورته بوټ اخله ښه دادي داجي دا وایي چې ډېر مدر او ډېر پادر چې دی څوک یاد کړي دي یاره دا خو زم نه پېژنم هو مړه دغه دپاره باندې مدوګې او کادرې یاد کړی دی دوستانې دي که نه خو زه مړه وعلیکم السلام مخکې وایه یاره موسم خانه دا خو زما د زوی انګریزي په دواړو غوږونو واورېده که نه هغه ویلیتي ته ووایه چې زما زوی فورا ولایت ته واستوي سړیه دلته رانه شاړېږي د هغوی په کار خو به راشي که نه وایي شمشاد خان وروره چې ته غم ونه کړې زه به ورته ووایم د خپلې مور نه مې کمه نه ګڼي د مخې سره به یې د نه په ولایت کې اولدار ولګوي او نور یې لیکلي دي چې وی آر لیوینګ ویل اکبر فلیټ افرین کاکا ته ځان ښکاره که داجي دا وایي چې دی نه د اکبر پلیټونه مات شوي دي ها نو چې ترکاري پکې خوري نو پلیټ خو ماتېږي هسې زوی مې بېخوده غوندې دی نو وایي زویه پلیټونه ډېر بکسونه راته ډک پراته دي پلیټونه به ولیاسو که نه وړاندې وایه بچې وړاندې لیکي چې اور فلیټ نیر جیل یاره زه پرې ورسېدم خو وړاندې وایه د دې مطلب دا دی چې پلیټ یې نیر ته وغورځولو او مونږ جیل کې یو جیل ته ورته مې ویل د جمیل خان پلاره چې هلک بېخوده دی ښار دی مه پرېږده خو تاویل مېلمه سره یې دی په حفاظت کې به یې په روزګار به یې کړي خو لاړوالی یې پرېښودو چې جیل ته ورته ننکو وایي زما زویه اول د ناوې مړه شوه او اوس یې بندناکه په یو پلیټ باندې جیل ته کړې او د جمیل خان مورې خدای ته وګوره ته خو لږ چپ شه که نه وړاندې وایه څه لیکلي دي وړاندې لیکي چې فرام یور بوت سنس زما په خیال د بوت مطلب دی چې مونږ بېګناه یو دا په مونږ باندې بهتان دی په جمیل او په شانې باندې یا سړیا ما خپل زوی له بوځه نو یا اکبره خو یو پلیټ یې دله مات کړی و که نه بندناکه دې جیل ته ولېږلو خدایا زما زویه چې روټۍ به دې خوړلې وي که نه د جمیل خان مورې ته غم مه کوه دا د کلي مشر څه دپاره دی هغه به را سره لاړ شي که نه زه هم درته ځم چې دې کور کې به خو زه د غمه مړه شم ښه ته ته ورشه بورکه راواله د ټانګو اډې ته ځه اورې او زه توري کاکا له ورځم چې ټالباش راوالي چې ضمانت وله وکړو چاکول چې ماکول چاکول چې ماکول سکه ودي يرولو سړی دا سکه د خدای خاطر وکړي دا تاسو څه کوئ جی په کلي کې ها خرڅوي که څه کوئ دا تاسو څه کوئ بس که کنه مړه سنه مې د سر په پرهرونو مالګي دوړی یا لکه په خبره کې مه رادانګه که نه زما راګونه سنه ټوټې ټوټې کې نو ته ما ته ده ووایه چې ته په راګ پوهېږې ما ته وی پراګ پوهېږي پراګ ولې نه پرېږدم دا ورغه کار خو زمونږ د قبیلې نه خو د راګ په سور نه پوهېږې چې د راګ سور به د کومه سره رانیسې لک مستر میوزیشن زما د میوزیک سره ډېره مینه ده او خاص کر د دې علاقې میوزیک کې عجیبه رنګ دی عجیبه رنګ دی عجیبه خوند دی
What a lovely music. شانې وروړه اوس زه تا ته سندره وایم دا دغه د باجي نه دی لګې د دوړه وړه وسونډه زه د خیره شروع شه د خیره په کوم راګ کې پسند راوي راګې خامخا کې بدل شم ځه دا کوم راګ دی دا راګ خو مال دی اورېدلی نو ته چې وایې چې زه پوهېږم ټکم نه پوهېږي مړه ځه زه خو وایم چې راګې شړشمي کې بدل شم ځه زه چلېږه اوس پکې راګ شړشمې راغی دا راګ خو ما اورېدلی نه دی تاسو اورېدلي دي زه راګې پیشتري کې بدل شم ځه خو رښتیا که مړه نو تا اورېدلي څه دي مړه خدای راځي ټکم څه اورېدلي دي نه پې پوهېږي راګې پالک کې بدل شم ځه پې د خیره ته ما ته ده ووایه چې ته ما ته راګونه ښیې او که د سبزیانو نومونه راته اخلي Please, brother, دلته پروګرام کښېنه. نه پوهېږي که نه پرېږده لږې پوهېږم که سبا به چا سره مقابلې پاتې به راشي دلته قدم کېده جنۍ دلته قدم کېده قدم کېده جنۍ دلته قدم کېده دلته قدم کېده جنۍ دلته قدم کېده دلته قدم کېده لږ پراټ کې وخوېدم راکې چې لږ وخوېدم خیر نه اورېږه بیا کوم دا څنګه راګ ولې بس دلته قدم کېده مخکې پکې تلل نشته نو مخکې چکړې وې که نه خټې وې چې مخکې تللی خو نور به زیات به خوېدلې وې Okay, Ustad, don't mind. دا ډېر مزاقي دی. دا به ستا ورځو ته بل څه ټایم راشم، okay؟ راځه ځو، استاد د ریاض وخت نه خرابوو، okay؟ د ریاض څوک دی ښه دا ریاضي دی څنګه ریاضي ته په دې خبرو باندې نه پوهېږې راځه ځو. هغه دی استاد که خدای کړي ښه دی که نه راګې شلخي کې به بیا راځم دا یاد ځان ساته دا ریاض کوئ تاسو خیر دی دا واخله جمیلې بیبي چې جمیلې بیبي ډېر خاطر مدارت کې خیر خو دی که نه بیجی خاطر مدارت زه کوم چې مېلمانه ده ویم 4 وخت راشي دا کور په کېسته ښکار ښه بس کښېنه دلته زه ته ورشه موږ ته خپلې خبرې کوو ما ته پته ده زما د رښتې خبره کوي دا پرنس دی څوک بیبي ډېر زیات مالدار دی او پلار یې ډېر لوی بزنسمین دی ډیډي ولا بار ملک کې واده کول غواړي هغه څه د رښتې خبره نه فلحال مې ورته ښه نه دي کړي او نه مې کور والا خبر کړي دي هسې بیبي یو خبره کوم معافي غواړم زما د ژوند خبره ده ته زما خورې څه خبره ده هسې بیبي که پرنس صاحب ووایي نو زه به ستاسو بنګلې ته راولم چې دا زموږ بنګله ده چې زموږ د فلیټ ورته پتو نه لګي او بیبي ته به زه به څه ته به زما مشره ګورې پلیز اخر دې ورته زما نوم واغېستو ځکه خو مې نیکه خوشحاله شوه ویې خندل وایي چې ستا ژوند زما په دروغ جوړېږي نو بلکل بس اوس مې زړه ایله پته لاړ شو ښه زه اوس ځم زه بیله راغلم ته فکر مه کوه وبه شي زه جرمنه بنده شباني بیبي ورته ښه وکړه مبارک مې شه د دې پیسو وټه کې مې تړلې ده که نه راځه ما پسې خیر کاکا جوړ تکړه جوړ اور کې کلی بچې ما نه پېژندې ته څوک یې چېرته زما د جمیل خان دوست خو نه بالکل دې وپېژنم کاکا یم که نه نه نو ته ما ته ده ووایه چې دا جمیل خان هیله په یو پلیټ جیل کې څنګه اچولی دی او د اکبرې دې څوک او دا د هوټل مالک دی که نه کاکا نو دا هوټل دی کوم دی ته راته لږ په نښه که کاکا دا به داسې نیغ لاړ شي بیا به داسې تاو شي بیا به په ښي لاس تاو شي بیا به نیغ لاړ شي نو په ځمکه به ډېرې پتیلې پرتې وي دا هوټل دی
او اکبر دغه هوټل مالک دی. ویم پرېږده مینه دا کونټی به پې ماتوم. تورې کاکا ټالباش چې ترخ کې کلک ونیسه او راځئ راپسې والله کې پرېږدم دغه. Hello, welcome. Mr. Shan. Oh, Mr. Shan. څنګه؟ زه جوړې ما تازه یم خوشحاله یم. چسکي نه جي مه ته به لاړ شم جي. السلام علیکم. تا څه کوې برادر؟ او تا چېرته روان شوې؟ نو ما سره چا اړو جوړ تازه ونه کړ. ځان ته مې پخپله چې په خیر راکړې جوړې ښې تازه یې ځان ته مې د چا سات پخپله وکړو. مې زه نس کم کور بوس کړم. اوکې ریلیکس. یاره معافي غواړم زما تا ته خیال نو اصل کې زه بوډا شوم که نه. زما دپاره بوډا شو او ستا سره چې پیسې دي نو تا دپاره بوډا نه وي. آفرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه شان صاحب؟ اجي ټیک ټاک. دا بیا راته چا ټانټې وانه شولې. جمیل صاحب تاسو څنګه یې؟ ما ته وایي ټانټې واچولې. دغه اصل زه یو خبره کومه چهارشنبې بیبي. چهارشنبه نه شبانه. زه خو دې پیژنم که نه. دغه ته چې وړه کاکا وې نو ما پیژندې. ها هغه څنګه؟ ته چې وړه وې که نه وړه کاکا وې نو ته د چا لور وې؟ د اکبر صاحب. د اکبر صاحب که نه. اوس چې د خیرالویه شو که نه اوس د چا لور وې زه؟ عموم د اکبر صاحب. ځکه دې پیژنم. د اکبر صاحب څوک دی؟ جرمن دا ته ولې شرمېږي؟ اصل کې صاحب تاسو زما د رښتې خبره وچېړله نو زه ځکه وشرمېږم. دا څه فضل سبحان صاحب دا راته چې دا توتیم تر اوسه پورې پنجره کې ولې نه بند کړې؟ توتي چیرې خوري میاو واو 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 واو. سوسو ته بیا ماته توتي وویل. صاحب دا مېلمه دې پوهېږه چې ماته توتي نه وایي کینې نو زه ډېر زیات غوسهناک یم پورې. سروین ته به داسې وکړي چې یو ګیلاس یخې اوبه به وڅښې چې ستا دماغ یخ شي او بیا به مونږ له چیرې وړئ. نه ته چې چا نه ته چې چا نه ګرې سره جي کیکونه پېسټان هم روړې کړي تاسو به راباندې ښه ښکاري جي. هله دا شامل کړه. ډېرې زمزم په کور کې ډېر رونق دی. دا رونق دی د همیش لپاره وي. څنګه شان صاحب ستاسو دغه رشتهدارانو څه پته ولګېده؟ او جي پته ولګېده جي. کوم ځای؟ هېڅ پته نه لګي چې کوم ځای کې دي که نه جي. لا پته نه لګېدلې جي خو چې کوم ځای کې دي که نه خو زما خیال دی که نه چې پته یې ولګېده. زما خپل خیال چې دی د مزغونه ویم که نه جي بس خپل کور کې به جي. سر ما پته نه ده لګېدلی خو زه کوشش کوم لګیا یم. ویل اسې زه وایم که تاسو په دې ښار کې بزنس شروع کړئ نو ستاسو بزنس به هم روان وي او تاسو به د خپلو رشتهدارانو تلاش هم کولی شئ. جمیل صاحب څنګه ستاسو څه خیال دی؟ ما ته وایي جی جی په خیر راغلی جي. څنګه جي کلي کې خیر دی جي ټیک ټاک دی جي. کول چا کول چې ما کول چا کول چې ما کول. کاکا په یو پلیټ ماتولو څوک چا په جیل کې بند کړي دي او بیا دا غریب سړی دی دې څوک په حوالات کې نشي بندولی نو لا پاتې جیل. خان ته په الله یقین وکړه چې په دې چټۍ کې لیکلي. وره کاکا چې د پیم چټۍ کم ده نو ته وایې چې ګڼکه پرانه جیب ووالو. وره کاکا چا به چټۍ غلطه لوستې وي. خانه که په جیل کې نه ضمانت پولو کړو مور بس په جړا جړا مړه شوه. چا ضمانت؟ ته چې د چا ضمانت کې نه په حوالات کې شته او نه په جیل کې. ګوره کاکا یا در چا چټۍ غلطه لوستې ده او یا در څه چا ټوکه کړې ده موږ به معلومات وکړو. تاسو ورځئ. خله خانو چې ته یې نو ټیک به وي نو راځه ښار وتې ځو. پرنس صاحب دا ډېرې ورځې نه ښکارېدې چېرته وې؟ او یعنې تاسو زما کمی محسوسولو. اصل کې ډېډي مې انګلنډ نه ټکټ رالیږلو یو څو ورځې دپاره هلته تلو. ها نو ګینې سیل دې وکړو. هسې انګلنډ کې کوم ځای وې؟ پیرس کې وم. پیرس خو په فرانس کې دی. نه نه ما وی چې ته به ایراني کې که نه اول تللی ما فرانس ته فرانس ته بیا راغلم انګلنډ ته هلته مې ډېډي د ماسپښین چیز کي. چیز کي؟ او ښه پرنس صاحب ما ته دا ووایه چې ډېډي څه له راغوستې وې؟ هماغه د واده خبره خو ما وی نه زه په خپل وطن کې واده کوم خفه ترې راغلم. ښه پرنس صاحب
फर्स्ट का तासु दलता वादो के नु तासु डैडी चरता ता د خپل जायदाद نه आग نه की او نو هغه سیم نیم راځي شوی غونډې دی اته خو زما ته خو دارې پته نه کړه خو پرنس صاحب زموږ بنگله خو تاسو لیدلې ده څه وخت تشریف وړئ که نه زما ډیډي چې تاسو وویني او ضرور به درځم زما جمیل خان سیا چې ته به کم ځای یو خو په هر ځای کې رنګه رنګه مکو خارو داسې کلی نه دی چې ته به په ژړا شې او د کلي ښځې به ځان سره په ژړا کې غلې کې نه مړې نو زه څه وکړمه زه مې را په یاد شو که نه چې روټۍ به خوړلې وي او که نه خوړلې به وي ته زر زر وخوره چې ځو مړې نو زړه ته مې نه کېږي مجال دی که د خلک ته مې نوړی تېرېږي چې تر څو مې سپي نه یې لیدلی نو چې نه خورې نو بیا راکړه چې ځان سره یوسو وایي دا دې لا زړه ته نه کېږي نیم کیلو کباب او 2 نیم روټۍ دې وخوړې پاسه مړې چې ځو وایي زما جمیل خانه سیا چې ته به کم ځای راځه مړې چې ځان سره یوسو دا روټۍ راته راشه دا هغه کس نه دی چې راغاړې وتی او ما نه جیب والیم بالکل موسم کاکا هغه هماغه ګڼ کپ دی بس توریا چال باس ترکې ترک ونیسه او راته وشتې نه وایي دغه دی کنه چې ما نه جیب والیم کاکا ته څوک یې خدای وبنه تاسو څه کوئ هله خلکه ما نه جیب والې راځئ وهل یې ګړګپ دی خلکه بچے راته نه څه جوړ کړ برنا کوو بچے اگر کب د سره ولاړو د نجیب والو مانه مالې دي هله تورې کاکا راځه را بس شاباله هله لري باندې کړه راځه را بس ما كنت أقول بكم سنغال بخير تا 10,000 روپۍ واخله د قانون مطابق جمیلې پلاره دا دومره ډېرې پیسې کوم ځای وې ګویا بیګم د جمیلې رور واده خو به هم کول غواړي که نه پیسې خو به لګي که نه دومره ډېرې پیسې دې د کمې راوړې دا مې د اکبر صاحب فالتو نوټونه یو وخت کې خپل جیب کې مې اچولي د اکبر صاحب فالتو نوټونه نه دي خوښ که نه ځان پوهېږه ګلابو بیګم وایه هغې چې د بال موږ ته مېلمه نه راغلی نن سبا دغه ته ډېر نږدې شوی یم ښه اوس پوه شوم هغه سره خو ډېر دولت دی که نه نو بیا څه خیال دی که دا رشته وشوه نو زما د لور خو به نصیبونه راویښ شي بالکل د قانون مطابق ځکه خو راغم السلام علیکم وعلیکم السلام زه حیران دی ما چې ته په بنده دروازه څنګه راننوځې د قانون مطابق ها بچي دروازه لرې وه نو ځکه راغم دا واخلئ دا مې درته راوړي ما برخورداره په څنګه چل دی نن سبا ته فروټ ډېر راوړي او هغه هم استعمال شوي فروټ دا وګوره بچي زما د سره ډېره مینه ده که نه هسې دا کور نن ډېر بېرونکه ښکاري نو بېرونکه به ښکاري نه چې بېرونکه شی راننوتی دی وځه ته داسې بچه استاد درته ځکه نه کوم چې چای به دې کور څکلي او د اشارېدو درته ځکه نه وایم چې د دې ځینه تله ستا ډېر ضروري دي وځه دومره خو زه هم پوهېږم چې د واده زلمی د واده نه وړاندې خواښې ښکاره نه شي خداله د فقر څخه د کور نه نه ځي نو ته یې د خپلونه جیبونه یې کوه او ګیله کوه او ورځه ورځه د قانون مطابق ورځه کول چې ما کول ما ته ګوره که نه ویم شاګرد ته چې څنګه په خوله شپېلی وښې که نه او شونډې ورته ګول کې نو شپېلی ترې جوړه شي شاګرد ته دا د سور دپاره ډېر ضروري ده د حلق نه راوتې اواز ته چې خوله جوړه شي نو په اواز کې سور پیدا شي لکه ما ته ګوره داسې
मरात गोरा खाना मरात गोरा मरात गोरा खाना मरात गोरा बोला कना मरात गोरा खाना मरात गोरा मरात गोरा खाना मरात गोरा दिक्त 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 दिक्तंग धक्का का गवा मरात गोरा खाना मरात गोरा मरात गोरा खाना मरात गोरा चलता गमा जान दिखाना मरात गोरा खाना मरात गोरा खाना मरात गोरा मड़ा था उसा पूरी तबले ताब्स दनको माता गोरा दासे आहा मरात गोरा खाना मरात गोरा खाना मरात गोरा हाय या मरात गोरा खाना मरात गोरा सागरदा दा हाय वसरा आखिर की वाया हैं जरे जदका कनी खुदे में दी हुई दा तबले दे सर लरा बगुम समा मारे आसिम खुशवा जम त बाजार ना नमरे खु गोले रोड او چې زر اعظم چې تاسو نکړي او وایا مراته ګوره خانه او مراته ګوره مراته ګوره خانه او مراته ګوره مراته ګوره خانه او مراته ګوره مراته ګوره हेलो डैडी हेलो सू डैडी जेम शबाना शबानी तुझे माऊ न पीछे ज चलेगा तासो पललुर शबाना भी बिम न पेजनी दा पता जुबान से चलो शो पशकार खुला लेने दे से दासू जीरा जर्मन दी नस चंदर दी बेदल तसके जर्मन तजकन نام دې لپاره خوراغلم چې در روانم ولنس کلمې درته بخلي دي خدای دې هغه دنیا خشته نه کنه تاسو پوه نه شئ کنه زه کلي ته روانم مور کره ولې دا دې د سخر خو اخر کور دې چې مور کره روانې نه کنه صاحب زما مور زما په سر باندې سیره لیدل غواړي څلور کلونو دې سر ته د سیرې څه ضرورت دی سروینټ زه د واده بندوبست کوم صاحب وای سي نو داسې ووایه که نه چې د خپلې جنازې بندوبست کې ښه خو چې خدای ته داسې منظوره ده نو زه پکې څه کولی شم خو ټیک ده صاحب خو زما تاسو سره پوره د یو کال تنخواګانې جمع شوي دي ابه مال راکئ وای سي نو دا خبره ده شبانه بیټه د دې سروینټ څومره تنخوا ده 2000 روپۍ میاشت نو د کال شوي 40 زره ګډ اسې سروینټ ته سهار ناشته څومره کوې یو چینک چیک او 2 پراټې یعنی د مهنګۍ د اثرات ستا نه شروع شوي خیر که دا ناشته ته په بازار کې کې نو دا به د څومره پیسو وي دا جي د 100 روپو یعنی 600 روپۍ میاشت او که دې سره د 2 وختو روټۍ هم شامله شي نو بیا دا جي 40 روپۍ یعنی 1200 روپۍ میاشت نو ټول شوي 1800 روپۍ میاشت او که 200 روپۍ میاشت واټر الونس هم ورسره شي نو بیا دا شي جي 2000 نو د کال څومره شوي جي 40 زره ستا ماته څومره دي جي زما جي 40 زره نو حساب برابر دي سر او مخه دي ښه تلی شي ته څو دا تاسو ما سره څوک صاحب هغه زما نکري دي هغه واده هر څه تباه شو جاړه ما زه تاله یو موقع بله درکوم نوکري بیا در سره وی دې ځل زه تاله 50 روپۍ میریج الونس زیاتوم ورشه کچن ته لاړ شه او مزېداره غوندې چای راوړه ځه ورشه وره لورې زمونږ دا مصیبت دی چې هلک سره 200 روپۍ راشي نو مور ورته د واده ډولو ډنګوي او د واده نه پس په کور کې تش لوښي ډنګېږي
چې راته پته لګي دا که ده ته به پته لګېدلې وې چې زه په فلیټ کې اوسېږم نو دا هر څه به ګډوډ شوي وي. प्रिंस साहब तاسو دلته څه کوئ؟ جمیله بیبي ګاډي سټاپ ټایم پنچر شوی دا نو ارنه نه غوړو نو سټاپ لاین راغلم تاسو دلته څنګه؟ زه د پلان نه مطلب مې دی کتل مې چې تاسو ګاډي څوک غلاونه کړي راځئ که نه چې ځو ځئ مال پرنس صاحب راځئ که نه تاله شرم نه درځي چې په میلمه کې ګزار وکړو وای دا خو جمیله بیبي ده ویم بیبي جي دا درېیم ځل دی چې څوک تلی وي خو چې راشم نو بیا نه نو ځکه مې ورپسې دا ځل دا لوړ راواغېستو زه ټیک یم آیم اوکې نیور مایند ډیډي مې خوش دی ستا ډېډ تا ډېډې دلته څه کوي هغه په خپل کور کې که نه فضا خوشه څه خبر دی जर्मन जर्मन بیبي جي جرمن ستا دپاره حلال کړی چرګ دی اډر کوئ وګوره کنه پرنس صاحب زما نوکران څومره تابعداره دي څومره خدمتګاره دي او نو په طبیعت او خدمت خو بالکل تا ته تللی دي کنه جرمن واشه څه فروټ وروړه روټ خو نشته څه لږ شیان دي خو ما تاسو کره درول زه خو خبرې ډېرې کې هله لاړ شه تاسو ډراینګ روم لکه زمونږ د انګلینډ د کور ډراینګ روم کې دی کنه پرنس صاحب تاسو زموږ د مری بنگله نه ده لیدلې که نه نه شکر دی خدای دې راته نه ښایي پرنس صاحب ټوله بنگله د غر بیخ کې جوړه کړې ده او ډراینګ روم خو مې ډېډي د غر په څوکه جوړ کړی دی ها هسې ستا ډېډي په موضوع زما شک دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا څوک ده پرنس صاحب دا زما مشره خور ده سایکیاټریسټ ده دا څه شی ده دا پرنس صاحب اوس داسې به وایو چې د پاګلانو علاج کوي ما په خیال یې په ما هم شک دی علاج ته خو مې هم راوښتی نه ډېډي خو مې کور نشته دی نه کور دی ستاسو خبرې وردي همدې خوا را روان دی کم از کم د وړاندې نه خو لټوي جو کنه اوس به څه کېږي څه به کېږي ښځه ورځم خو ډېډي مې سار کړو مشکله غوندې ده څه چل دی خیر خو دی که نه هېڅ هم نه پرنس صاحب چې کله نه مې د واده نه انکار کړی دی نو ډېډي مې اکثر لا ګډې وډې خبرې کوي خو تاسو مایند کوئ ما کله کله خو ما هم نه پېژني او ویلکم ویلکم دا خو ګیسټ راغلي دي تاسو په خیر ویلکم ډېره لا ډېره لا تعلیم یافته راته ښکاري او جی د دې ځای تعلیم هم داسې دی ډېډي دا پرنس صاحب دی پرنس ما ته خو نه ښکاري ما ته خو داسې ښکاري لکه چې بټنګان خرڅوي درک شو ویې پېژندم جنیده تا راته څه وویل ډېډي دا زه ستا نه کله راسې ډېډي شوم زه خو ډېډي صرف او صرف د شاواني یم پوه شوم پاگل دی پاگل څوک پاگل دی جی ځان مې یادو کله کله زه پاگل کېږم ته د پاگلخانې نه راغلې بیا راسره ده هلکه تلمنیا څوک لکه صاحب بولي نو ورته وایه منشي سره له رجسټره د قانون مطابق راغلی دی زه چې صاحب
او منشي کاکا وایي چې वो मेरे दिल सुकून नेमा और शाबाश का वर्ता صاحب یو ورسره هغه اوس ارجانم دوانو تر आवाज का ډېره صاحب مونږ دننه راتللی چې د قانون مطابق राजे राजे استاد جان ځان سره دې سنه وی راګ ټوټه دی وکنه چې زمونږ د ملمه ملمه شو ملمه خو دلته دي شته البته صاحب ستاسو جماعه د تیګ نه خاجي د قانون مطابق نه ولې ما په وی خباندې خوب لیده کین دا رجستر مالا صاحب زه رجسټر بالکل صفا ساتم د قانون مطابق استاد جی سبا خو دې څه فنکشن نشته کنه نن سبا بالکل فارغ ناستیم حضور نن سبا د بیروزګارۍ پر راګ لګیم کار کوم ان شاء الله ډیر زر به زه تاسو ته پیش کوم بس ډیر د روزګار خلک بم بیروزګار خو زه خیر سبا زما د دوستانو څه فنکشن تا ولته مهرباني تشکر ان شاء الله صاحب مونږ د اجازه ته د قانون مطابق او زه ورته زه به دا رجسټر نچا جی دلته موجود یم مستر ته چېرته تللی وې زه خو دلته ناست وم جي تاسو زما تعارف وکړو ما سره هم خبرې وکړې جي تاسو دا څنګه خبرې کوئ زما په خیال ستاسو هیره ډېره ده مطلب دا دی چې زما لور ته یو بل مریض هم پېښ شو په کور کې او هغه هم بغیر فیسه برادر ته دا نقشه په غور وګوره سوچ وکړه لږ منډه استعمال کا که دلته چاته زما سره نشت دی نو I have to go back زه بیا واپس انګلند ته ځم صبر 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 وکړه صبر ستا په نقشه باندې دا د میږې روان دی ښه لږ صبر وکړه چې دا میږې چېرته ودرېدو که نه نو پوه شه چې هلته ستا شجر او نسب دی What میږی دا څه شی دی دا د اتي د ترور زوی دی What هاتی مړه د خدای خاطر وکړه ته د انګلند راغلی که د مریخ نه راغلی چې نه میږی پېژنې او نه اتي پېژنې خدای خبر چې مازغه دي او که څه دي سبق تا چېرته ویلي پرېږده مړه زه د خیره میږی هم زما خیال ورک شو ښه زما خیال جوړه هغه میږی هم ستا رشته دارانو پسې ګرځي ښه Yes please السلام علیکم مستر ولید Oh come رایت شو Mr. Prince How are you ټیک یم ما وی چې تاسو تاسو کوم چې تاسو څنګه یې زما په خیال اوسه پورې تاسو هغه رشته داران جوړ ملو نشو زم دا سوچ کوم چې واپس انګلند ته لاړ شم لار دي چې ستا دشمنان دا شجره نسب بدله زه پیدا کوم نه مړه رښتیا وایم ستا نوم څه دی پرنس د کوم ځای د برکلي برکلي کوم ځای دی برکلي هغه مرغلې کینه مازغه مې مه خوره مازغه ولې نه خورم مازغه Brother please brother خانو صاحب څه امید شته ها 100% Okay تا سره چې د کومې علاقې نقشه ده که نه په هغې علاقه کې یو کس پېژنم هغه سره پوره معلومات دی زه به ترې معلومات وړم Okay خو د هغه بچې ظالمانو کوم جیل کې اچولی یا چې اوسه پورې زیاته پته ونه لګېده د جلیل خان مور یې مبارکه شه ولې دوی د جیل نه راغلو څو زه د جیل کې نه دی اشیشه کې دروغ لیکلي وو نو کور ته ولې نه راځي دا درته چا وویل کوم ځای دی د ګوني زوی په ښار کې لیدلی دی هغه مېلمه سره ګرځېدو وای خدایه شکر دی ایله مې زړه په ځای شو چې د زوی دغه مې خو یو ګوټ چین نه تېرېده خزا که نو ما ته هم پیاده ډکه کړه او ځان ته اوس خو خوشحاله شوې که نه څه چل وکړم ټول چینکې ټکولی دی او زړه ته مې څه نه کېږي السلام علیکم ګلاب خان تره دی نه کوم د سره خبره لکه د مخې نه مې پناه شه خیر خو دی که نه پوره 100 ورځې وشو 100 چې نه مې خپل ګاډي ولیده او نه ته دا چېرته وې او یا لکه خرڅ کړی خو دې نه دی تره په هغې کې د خرڅولو څه دي خو چې په ټیکسي څه وګټم هغه پې ولګم
په ایمان زما یې خزرو چولو پرېږده که نه بچو زه خو دې پېژنم که نه وایي چې په اخور دې لوی شي نو غاښ مه ګوره ښه وایه څنګه راغلې وایم تر مې نه وړوکي د څلوېښت یم په ایمان کوترنه کم کرم اوس به که خیر وي که نه چې د شلو پنځه شو ټیکسیانو مالک شي داسې به ولې باندې رووتو زه داسې وګڼه چې باندې ووتو نه یو سرو زرو مرغۍ راغلې ده الوزي الوزي خو زه الوتو ته نه پرېږدم بلا ډېر دولت دی ورسره خپلوانو پسې ګرځي نو بیا ترې پیدا شو که نه څوک دی کوم ته یې که نه دې خوښه چې پوه دې کړم خو ګورې نیم په نیمه ما ته منظور ده وایه منم دی اورې یکزاری او یکزاری یکزاری څنګه خوښه دې شوه زما ټپه ښایسته وه دا څنګه ټپه وه یو لاندې درې پېړۍ وویلو مخکې ورپسې وایه که نه نه که نه نو دا ټپه هم دومره یې که نه ډېره چې لږ زیاتې شي که نه بیا به د غر نه لاندې پرېوځي نو داسې خو به نه کړې برادر یا خدا تازه بیوقوف کردم یا ستا پیچونه بالکل ډیله دی نه نو پیچونه خو به دې خامخا ډیلې چې دومره لرې نه سړی راځي زه ته کوم اوس دا وره دا اپرېږده دې ته غوږ شه اوسه یا مورې را دوکا یا مورې را دوکا لړم کې لړم یا مورې را دوکا لړم برادر دا لړم څه شی دی لړم دا شی لړم السلام علیکم فرینډز کم وعلیکم سلام مبارک شه او شان صاحب بیا دې مبارک شه مبارک شه ناوی کم ده ناوی مانا غلی کېنه ناوی نو د تره معلومات وشو تره دې پیدا شو مبارک شه تره دې پیدا شوې خدای پاک دله په دې عمر تره درکو ورکه چې یو څو ډچ وکړم دا برادر دا څه کوې نه زمونږ کلي کې چې ماشوم پیدا شي نو خلک ډزې نه کوي او تا ته خو خدای پاک تره درکو تره دې پیدا شو نو اوس خو به د خامخا ډزې کوم برادر پلیز ته لږ چپ کېنه پلیز ښه مستر پرنس زما انکل کوم ځای دی زانګو کې نه دې خو مام نه دی راته دونه پته ولګېده چې نامه ګلاب خان ده او د ګلګلو په علاقه کې اوسېږي ښار یعنې سیټه کې اوسېږي نه ما ته خو زما ګرانډپا ویلو چې زما ریلیټیو په کلي کې دی او نو نن سبا د غربت په وجه په ښار کې اوسېږي غربت دا خو لیدل ډېر ضروري دی ما ته ډېر تکلیف ورسېدو very sad نو بس سبا ځان تیار کړئ لاړ به شو اوکې زه شکر دی خارو پورې چې د زړه شک دې ووتو ما درته نه وي ستا په زوی باندې څوک څه کوي چې جیل ته یې بوځي بس خورې بلا وا او برکت نو په مونږ خو هغه چټۍ تورې تیارې تېرې کې خو ښه ده زوی صحیح سلامت دی هسې خورې یو خبره کوم ټول خلک وایي چې زوی دې پاگل دی خو دې مېلمه نه خو چېرته رښتیا وګوره څه دې وویل زما زوی پاگل دی یم پاگل به ستا زوی پاگل به دې خاوند دی یم د ولید پیسه دې څه ولیده چې اوس زما زوی پاگل شو خاروګۍ خواره خوله او سربې خبرې درته یم چې کله نه درکړه د ولید پیسه راغلې ده نو خبرې دې بدلې شوې توبه یا د مرچکي مورې نو ته ماته دا ووایه چې ته دلته مونږ کره جګړې له راغلې دا زمونږ د کور خبره ده چې مېلمه له واده کوو که نه کوو یم د جمیل خان پلاره کله چې موږ د ولایت مېلمه راغلی دی نو دا د مرچکي مور کور کې نه کښېني ټک سلام علیکم او ټک ټک سلام علیکم خبرې ما سره کوي او ګوري بکسونو ته بلا په تاسو پرېوځه بلا دې ستاسو په بکسونو پرېوځي تر اوسه پورې به دله مونږ د پشتري ساګ او شملې درکورې او چې کله نه درکړه د ولایت پیسه راغلې نو سترګې دې په تندي کې کېښوې او بیخي بدله شوې لاړمه درنه بیم په مخه دې ښه چې بیا دې خوا قدم کښېنه یا الله ته مې یو ځل دواړه زامن راولې چې دواړه له په یو ځای واده پرېږدنو کما هسې د جمیل خان پلاره ولې د جمیل خان مورې د ولایت نه مې خو ځان سره ډېر دولت راوړی که نه هسې خو د ښار په بنګله کې نه اوسېږي که نه د ولایت نیم دولت یې ځان سره راوړی دی صاحب زما زړه غواړي که نه چې نن درته په خپو باندې زور وکړم صاحب زور وکړه تا به د چا نه اورېدلي چې انسان مري نو اول ساه یې د خپو دغه کوي دا ستا غلط فهمي ستا په زور به زما د خپو نه سم نیسي
نصیبو خدای دې نه کړي صاحب زما زړه غواړي که نه چې زه هم ستاسو خدمت وکړم صاحبو نو وایه په زړه دې څه دي صاحب ستاسو په دې کور کې به زه زوړ شم خو د سهره ما به ونه وینم بس دومره خبره ده ما وایي چې څه چلو شو ته د سیرې مخ لیدل غواړې که نه آی ته بچې دلمیشه اوس ورسېدې داسې چل به وکړي چې د سیرو دوکان ته به لاړ شو هلته ډېرې زیاتې سیرې ځوړندې تېره به ووینې او بیا به دلته واپس راشي نصیب زه تاسو څنګه پوه کړم دا خبره نه ده صاحب نو ما بیا پوه کړه که نه صاحب چاته خو به وایي نه نه بلکل هسې صاحب زما یوه جینۍ خوښه شوې ده صاحب بدقسمته ده تیم خوښې او صاحب ډېر زیاتې خوښې ما سروینټ زما شک په یقین کې بدل شو زما د وړاندې نه ستا په دماغي حالت شک وو د چا دماغي حالت ټیک نه دی بس بچې ما ته افسوس دی کله کله د انسان دماغي حالت خراب شي اخر هغه څوک دی ما ته نه وایي ډیډي بچې زمونږ جرمن صاحب وایي چې زما یوه جینۍ خوښه شوې ده او د یو جینۍ زه خوښ شوی یم دا خو واقعي ډېره د افسوس خبره ده ډیډي دې خو اوس دې کور کې ساتل ښه خبره خو نه ده او بچې زم دا سوچ کوم چې دې په پاگلخانه کې داخل کړم یو څو میاشتې چې دې د پاگلانو سره تېرې کړي او هغې ته د بوسو سخي جوړ کړي دې به په خپله جوړ شي زه چې زو سروینټ نه صاحب په ایمان که زه پاگل یم دروغ یم زه د چا خوښ نه یم بچې یو پاگل یم چرې وایي چې زه پاگل یم ګورې که څنګه بالکل ډیډي ډیډي ته خو روزانه په سټ کې شلستنې وخي څه نه صاحب په ایمان صاحب که زه د چا خوښ یم زما لا شکل وګوره دا د دې قابل دی چې څوک یې خوښ کړي دروغ مې ویل صاحب زه بچې فی الحال به پرېږدو او که چېرې بیا پې داسې دوره راغله که نه نو پاگلخانه خاصم زمونږ د کور په خوا کې ده بیا به پکې داخل ته داسې چلو کا فی الحال لاړ شه او منشي ته ووایه چې ټولې کرایانې ما ته راورسوي په رجسټر کې ډېر ګډوډ دی دا ډېره ښه ده صاحب دغه دی لاړم صاحب ډېره ښه ده صاحب ډېره Chakawal, Jay Makawal, Chakawal, Jay Makawal, Jay Makawal, Chakawal, Jay Makawal, Chakawal, Jay Makawal. Asi, أقول أبو بيغم ده يعني ما تنم دائما ونستا تدا مستر من ما أبليك بندي خدا بچا تلارو زه خو درته وایم چې د ولید دا زلمیم د ګوت اوزي روزانه بوله روټۍ کو خو ته د چا منې إن شاء الله كبير استاد لاس بخري شيء وخلو كنا ندام مكستو تفكير تبدأ تقدير أو ولې زما د لاس پخلی دومره خراب دی سو نو خابل او چې چر پخړې و ما من مله یورو نو دومره مرتکیو مساله د پکې ټولې و چې من مله خلوص سره اوف شروع کو او د سوي د لاسه ټول ورځ د وګونه ډک بالټي کې خولې خو او نو څه چلو شو ولې څه چلو شو بیا څه ځلانم بازار ته 2 کیلو وره مې وروړه او دغه شوند پورې مې اوترله نو لیټر ته افاقو شو د قانون مطابق او ستا اسې زما د لاس پخلی نه دی خوښو ما ته باندې لټې او ما ته باندې لټې او توسه نن استادان په پلیټ کې نشته دی نو ته ته وینې موسیقي شروع کړه وڅنګه یالي خیر خدای څه چلې هم څه دي وګوره مونږ کاکا زه ما ته پاگل وایي او پاگلخانې ته بوتلم دا خو د ډېر ښه کول د قانون په مطابق نه نو تا ته هم پاگل ښکارم پاگل خو بالکل د قانون مطابق نه ښکاري البته زه البته دا چې بالکل 100% پاگل او صاحب مې ویلې چې ما ته ټولې راغونډې شوې کرایه نه راوړه په رجسټر کې څه ګډوډ دي وی ستړی مشي ګلوته زلمند خان دی وی بچې دې ته خوب دا باندې کینه
كينا بچه كينا زمان بده كينا كينا قول بيقوم تولين راسك اقول ابدانون اول ما تشوا لولكو جاي ما جاي ما جاي هذا هنا كده هذا خلف بقى لا بتسيم يجي كل اخوك بين لكي موسيقى كا خير خدي نن مديرة من المتاكي لا اسيمت باتانيلي لا لا اقول تقدر ويا تقبل لا بس شوف لا فقا كم كنا نبغى بين زمان خبر اسالوكي لا بتسيم موسيقى كا है हमको कोस्ता ताबेदार ऑर्डर कवा كاتنا هذا فاضي تقوم يا تلك انا اكبر سيب كم هذه اشتري اتنا پټکا زدا غنه ګړبړې باتم او که پختنه نو کنه سلسله شو بعد ته نه خبره لا فقا وګوره موسیقى كا زما د پاګل وای لا اتخلى سيدي فاكن ندي انا فاكن استاذ الله يمخا قلت خلينا ما فاكك نسمع اسال باندوكو ورتا umdagه علاقه ده خو مستر پرنس دا علاقه خو کم از کم ما سره پانا چاکه نشته زما انکل دلته څنګه راغله کیدې شي دې علاقې ته راغلي او آباد شوي خو خیر تاسو موټر کې کینې زه ورځم چې معلومات یې وکړم ورګه ته ورګه زم ته راځم نه فلحال تر سره مزه ولي فلحال مزه ولي ځکه چې اولې معلومات وکړم معلومات ولي کې چاته ګلاب په نوم باندې څوک شته او که نه ګلاب خان شته کنه زما آشنا دی کنه زه پیژنم کنه یاره ته څنګه پیژنې په ایمان کې پیژنم او پیژنم ته پیژنې نو زه ورشم دا ته ورشه مستر سان دا دې څه مصیبت راوستی دی ما ته خو پاگل ښکاري دا پاگل چاته ویل اوره پاگل په خپله دی او ما یې دی پاگل دی نو لیونی ځان سره ګرځو برادر کله کله خو بالکل ځان نه وړوکی ماشوم جوړ کړې نو ما ورته سویل ما خو د صفا خبر وکړه او تاسې معلوم نه دی او ګرځئ او بیا روس راته پیسې راکړي او پیسې تا سره مړه بس دغه بکسره سره ډکه ده بس ورکوه پیسې شابه تکړه شه نو خو دې پکې د خدای دپاره هم چاته 50 روپۍ رانه کې چې جب کې واچو د سره بني مبارک شه جان صاحب همدغه علاقه ده مبارک شه هر وخت مبارک شه مړه دې نه خو چې په ځان باندې نوم کې دی مبارک شه نوم په ځان کې ده مړه تا ته به اوس ووایم راوځي راځئ کسا ته خولو زما به ښه همدغه کور دی ورګه ورته زه درځم نیکبخته نن که د ور پوز او شاعره مېلمنو په خیر خدای دې ما ته خیر څنګه ښه تاسو څوک یې دا د ګلاب خان کور دی او بالکل دې ستاسو نوم زما نوم ګلاب خان دی Oh, my dear uncle. Samra ra bande khago lage de. Oh, my uncle. Oh. تقصیره دی بالکل زما دغه مشرور غونتې ده هماغه سترګې هماغه مخ هماغه قد د ولایت نه خو به نه راغلی بالکل زه ځان یم د انګلند نه راغلی یم و یو ځل بیا راغلی زه راره وایي راره ښه ده چې رانې ښه ده چې رانې راره چاته پته ونه لګي مطلب مې تاریخ ته نه به کینو لکه خبرې ترې به وکړو که نه راځي راځې ورواره راځه راځه ورواره کېنه مېلمه کېنه په خیر جوړ تکړه خی کلی کې خیر دی کېنه ډېره د خوشحالۍ خبر ده ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره هغه څه نومې دی هغه د پلار نوم غفران د غفران ورزوی مې که بالکل او ته پېژندم وایي ولې نه راغلم خپل سړی مې وایي جیب لاس کې ده په جیب لاس کې جیب د نو وي ما ته خو دا سړی مخته ښکاري وراره یو هفته وړاندې مې د پلار په خوب کې لیدلی وه
وای زما رورا وای زما رورا یعنی زما ډېر دې په کاپ کې لیدلی بالکل ویم داسې خشته سپین ویل پریتې دي او قرا پورې په سر کړې وه او نو انکل زما د ډېر کوبریت نو کلنچه بو او کراکل نه هات به په سراله نه کنه نو واره خوب وکنه یو څو شپې پس مې بیا په خوب کې ولیده ویم هټ یې په سر دی خو برید یې نشته او انکل دا خبره ده اسې ته زما ډېر نه په عمر کې ډېر کشر وی که نه او پلار دې مشر و خو چې موږ واړو نو دواړو به ګولي ډنډه کوله ورواره پورې ما پرېنده د ما نه لاړ نه شي پورې انکل یو خبره ده ما ته خو زما ډېډ ګرانډ ګرانډ پا دا ویلو چې زموږ کلی چارچاډۍ سره دی ته دلته څنګه راغلی ریډه کې دا غریب نور څه کې راتلو خو بس ریډه کې راغلی دی ورواره چې کله د پلار ولایت ته تو نو غونډه ځمکه مې ورله خرڅه کړله او بس د هغې نه پس بیا زه دلته رالم نو اوس ډېر زیات غریب شوی ما ګورئ جاړي کنه اوس سترګو کې اوښکې نشته په ایمان ته ماته ګپ ښکاري برادر پلیز ته لږ چپ کښېنه که انکل زما نور رشتهداران سره نو هغه ته څه پته ده خبر نه دی نو یا ورواره څه به درته ووایم څوک مړه شو څوک چېرته لاړل او څوک چېرته لاړل او بس زه یوازې دلته راغلم بس بېرته یوه یا لکه غلې کېنه مړه ته ولې خاندې ته بړه بالا چې خنداره دي ولې سمې خدای د طوطاګر کې تره در کوم ورواره دا مېلمه خو داسې څه ګډوډ غوندې ښکاري ما ته ماته هم ګډوډ ښکاري خدای راستي چې ګډوډ ورته ښکاري زه ورواره تاسو کښېنئ که نه چې زه تاسو له څه روټۍ موټۍ بندوبست وکړم ګوره اوس یې چېرته دا یو خبره سړیتوب وکړه نوره بس هسې ګپو د قانون مطابق دا 10,000 روپۍ شوي نه رجسټر د جمع مطابق خدا یعنې د قانون مطابق خدا خو 50,000 روپۍ 60,000 روپۍ نورې څه شوي زما داسې خیال دی کنه صاحب نو ستاسو دماغ ټیک نه دي هم د قانون مطابق 10,000 شوي که نه دا خو په کار 50,000 دا 10,000 دي سروینټ هغه رجسټر لږ راوړه کوم رجسټر صاحب هغه بل ورسېدلی ما درکړم تاسو راکړه او هغه المارۍ کې پروت دی که نه په کومه المارۍ کې صاحب په کومه المارۍ کې چې رجسټر پروت وي رجسټر په کومه المارۍ کې پروت دی صاحب زما په کمره کې د دې سینګار میز سره خوا کې چې کومه المارۍ ده په هغې کې رجسټر پروت دی ورویړه نو صاحب ما ته رایاد شو صاحب هغه تاسو ما ته د ردیو بارو سره راکړو او ما خو په کباړي خرڅ کړ صاحب زه څه په کباړي دې خرڅ کړم ما درته ویلو صاحب زه تاسو له دروغ وایم خو هم تاسو راله ویلي که نه مطلب دا چې زما د حافظه ډېره کمزورې شوې هم د قانون مطابق کوکه صاحب ابغه تاسو دلته په صفه ناس مېلمه یادولو حتی دلته په صفه مېلمه ناست نه او تاسو ویل مېلمه په صفه ناست دی هم د قانون مطابق نه دا صاحب ستاسو طبیعت علاج پکار دی هغه هم قانون په مطابق صاحب که تاسو نه شوئ که نه خدای مکړه موږ خو به یتیمانان شو هغه هم د قانون مطابق بیا به څه کوو رښتیا انکل موسم هغه دا وی چې پلیټ یې مات کړی او په جیل کې دي واټ ا جوک یاره خدای ته وګوره خو په پښتو کې مو خانده که نه هر وخت به ته په انګریزۍ کې خاندي برادر ټولې خنداګانې یو رنګ دی ما خپلو زامنو له الوا پخ کړې ده حلوا واټ حلوا حلوا هم نه پېژندي دا چې کله وږی شي که نه او کاڼي هم درته کېدي که نه بیا به تپوس نه کوې چې دا څه دي مړه د مړې ګېډې خبرې کوي وټ وټ زموږ په دې ګېډې چپکه په دې وټ وټ خو ته نری او زه غټ مړه چپ چپت دی فټافټ ته پرېږده برادر رښتیا انکل موسم زما رشتهدار پیدا شو زما خپل زما انکل ښه مبارکه شه دا کوم ځای دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده موږ په نقشه کې لټول هغوی ښار سره نږدې پیدا شو وخت سره سره علاقې هم بدلېږي که نه ښه دا خو ښه ده ای د جمیل خان مورې
वली दादा वली मला ताता नाही मा मोठा देवास कोम मायल कतो जमील खान मोर कारम कना मुझसे खबर दादा जमील खान मोरे सदी सवे दादा सवे राता हम सवे चलेगा ब्याबी भी ये जमील खान मोरे करना शिस्तो यो त आवाज आएको कना वा मेरे दो हदुली दो चिप्याले मी विन्सले कुछ यो खबरونه सेनो नदा तुमरा को साकी के सला मा सबद खबर को न करी खुदा में दर तवज जाबे क्या बक्सा के किदा और याद करता लांद किदा खलक जीरा दिया चाबत स्तर के भी पुरने जी Oh, please, Uncle Mosam. Da jang khashai na dhai. Sama da na dher nafrat hai. जमाती नफरत है स्टाद ला तो खुदा टोल जंगी او وجه जमाती नफरत है राजा बेक मादा रखे बेक मादा रखे स्टाद है ده वाली बस और चुप दिखाई और हम खबर ना कोई बस हमारा कंदू मुझे दादा खाते दादा चाकावल चे माकावल 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 गिरचा बिरदामू नदी गिरचुम द बाजारुना सिंखवार जालू नदी गिरचुम द बाजारुना आओ गिरचुम द बाजारुना चाकावल चे माकावल 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 गिरचा बिरदामू नदी गिरचुम द बाजारुना सिंखवार जालू नदी गिरचुम द बाजारुना आओ गिरचुम द बाजारुना चाकावल चे माकावल चाकावल चे माकावल